ځیرکتیا یا آرټیفیشل انټلیجنس لکه د 19مې پېړۍ صنعتي انقلاب نه یوازې دا چې ځینې مشخصو هیوادونو باندې اغېزه لري بلکې په ټوله نړۍ باندې خپله اغېزه لري. نو په همدې اساس باندې اړینه ده چې هر فرد او هر وګړی د مصنوعي ځیرکتیا پوهه ترلاسه کړي او ځان پکې برلاسي کړي. نو د مصنوعي ځیرکتیا د زده کړې او برلاسي لپاره دولتونه مکلف دي چې ځینې پالیسۍ او میکانیزمونه رامنځته کړي، له خصوصي سکتور سره په ګډه باندې ناستې ترسره کړي، له نړیوالو سره ځینې ناستې ترسره کړي. د افغانستان که څه هم په افغانستان کې د مصنوعي ځیرکتیا څرکونه دومره نه لیدل کېږي، خو اړینه ده چې په مصنوعي ځیرکتیا باندې خلک فکر وکړي، دولتونه د دې لپاره لارې چارې تنظیم کړي. په عصري پوهنځیګانو کې یا تحصیلي سیستم کې د دغه یا مصنوعي ځیرکتیا اضافه کول ډېر ضروري دي، په خاصه کې په عصري پوهنځیګانو کې. نو مصنوعي ځیرکتیا نوې دندې او نوې مهارتونه موږ ته راپېژني، آنلاین خوندیتوب مو تضمینوي، همدارنګه زموږ او ستاسو هغه کومه ډیجیټلي پوهه چې ده په هغې کې له موږ سره ډېره مرسته کوي.